د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. ستړي مشئ، په مو کړئ دوه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. افغانستان بانک وایي د هیواد بانکي نظام به ډیر ژر عادي شي. د افغانستان بانک وایي چې د بشري مرستو په لړ کې دویمه کڅوړه هم ترلاسه کړې ده چې د بانک د اصولي لارو د اسانه کولو د غرض د هیوادوالو د بېوزلۍ او ناچارۍ د مخنیوي لامل کیږي. یاد بانک ویلي چې په دې مرستې سره به بانکي نظام وضعیت ښه او استعاري اړتیاوې به هم ژر تر ژره حل شي. یاد بانک دا څرګندونې وروسته تر هغه کوي چې د راپورونو له مخې نن په کابل کې د $1 بیه 100 افغانیو ته رسیدلې ده او نروې بسپنه کوونکي واڅول چې د افغانستان $280 میلیونه خوشي کړي. نروې د نړیوال بانک تر مشرۍ لاندې د افغانستان د بیارغونې د صندوق بسپنه ورکوونکي واڅول چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د دې صندوق $280 میلیونه آزاد کړي. د نړیوال بانک بورډ تېره اونۍ له دې سره موافقه کړې وه چې د دې صندوق له کنګل شویو $1.5 میلیارد څخه $280 میلیونه د خوړو د نړیوال پروګرام او د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف له لارې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره ازادي شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د دغه وجهي صندوق پانګه په اګست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل له نیول کېدو وروسته کنګل شوې ده. د دغه صندوق یو درش بسپنه ورکوونکي باید د دغو پیسو ازادېدل تصویب کړي. د رویټرز د راپور له مخې د نړیوال بانک یو ویاند وویل بسپنه کوونکو د تېرې جمعې په ورځ غونډه کې موافقه وکړه چې په دې اړه به په یوه اونۍ کې پرېکړه وکړي. د ملګرو ملتونو په پراختیایي ادارې UNDP اټکل کړی چې افغانستان به د 2022 میلادي کال تر نیمایي پورې نړیواله بېوزلي تجربه کړي او د دې هیواد د 39 میلیونه وګړو څخه باندې 90% به بېوزلي وشمېرل شي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چاره.